د غازي امان الله خان لېست سیالۍ اووم پړاو په کندز کې د افغانستان د کرېکټ بورډ له لوري د کورني کرېکټ په چوکاټ کې د غازي امان الله خان لېست سیالۍ اووم پړاو یو ورځنۍ لوبې د روانې جولای میاشتې له 10 تر 15 نیټې د کندز ولایت په ملي لوبغاړي کې ترسره کېږي. په دې سیالیو کې د ماهي پرستوري، میوند اتلان، پامیر لیجنډز او هندوکش سټرایکرز په نومونو ټولې 4 لوبډلې دي چې پکې به د ملي الف او 19 کلنو کم عمره لوبډلې لوبغاړو ترڅنګ د کورني کرېکټ یو شمېر لوبغاړي هم ولوبېږي. دا سیالۍ چې د جولای میاشتې په 25 نیټه پای ته رسیږي، په دوام به یې د پایلوبې په ګډون ټولې 14 لوبې ترسره شي. بل لور د کرېکټ بورډ لخوا د خپور شوي راپور پر بنسټ د غازي امان الله خان لېست سیالیو پسې به په اګست میاشت کې د شپږیزې لیګ 9 پړاو او سپټمبر کې 1 پړاو فرست کلاس سیالۍ ترسره شي.